پورې زیات خلک غواړي چې خپل ځان د خاطر ریموټ کار وکړي او ریموټ کار نه پیسې وګټي، یعنی آنلاین کاروبار وکړي، د آنلاین کاروبار نه پیسې ګټل پکار دي. صحیح ده. زه تاسو ته اوس درخم دا وګورئ، زه خپل اولادونو سره راغلم، هغې د جیم کوي، ورزش کوي خپل، او زه دلته ما خپل کلاینټ ته کار هم وکړو. یعنی آنلاین کار دغه ګټه ده، صرف تاسو سره لپټاپ دی او انټرنیټ دی، خپل کار وکړئ، فقط دومره کار دی، هیڅ سخت نه دی، مشکل نه دی. دا هر څوک کولی شي، ځان له زه نه تاسو هر څوک یې کولی شي چې په دنیا کې څوک یې وغواړي. دغه وګورئ، دا یو ویب سایټ ما جوړ کړی خپل دغه د خاطره، کلاینټ د خاطره مې جوړ کړی دی، او ما تاسو ویل که نه زه جیم کې دا وګوره ټول فنکشنالټي کار کوي چې څوک خریداري وکړي آنلاین. د هغې د جوړی د تلیفون دکان او تلیفون دکان جوړی، هغې د غوښتل چې خپل ځان د خاطره یو سټور ولري او هغه سټور کې هر څه باید فنکشن یې کار وکړي. دا وګورئ، دا تلیفونونه چې کوم هغې د خرڅوي او باید اډ شي، یعنی اډ ټو کارت بټن کار کوي. وګورئ دلته دا وګورئ چیک آؤٹ هر څه کار کوي، داسې نه دی چې کار نه کوي، هر یو فنکشن یې بیل بیل کار کوي. دا وګورئ یو تلیفون ورکې اډ شو، دلته وګورئ پرایس هر څه اړ کېږي. دا ما ورته صرف دې د خاطره مکمل کړی، لا نه دی تکمیل شوی، نه دی بیخي فاینل نه دی، صرف دونه دی چې ما ورته هغه جوړ کړی دی چې هغې ته یې ور وښیم، هغې دې اکسپټ کوي او بالکل هغې دې همدا لیاوټ کې ما ته غوښتی او همدا رنګونه یې غوښتي او هر څه همدا یې غوښتی و. نو دغه کار دی. اوس تاسو هم داسې کار کولی شئ آنلاین او دې نه پیسې ګټلی شئ. اسانه او ساده دی، هیڅ سخت نه دی، صرف یو طلب دی. څوک چې غواړي هغه یې کولی شي، څوک چې نه غواړي هغه یې نشي کولی.